اگر مگر ته خبره پاتې نیوزیلند ساوث افریقا څوک به ګټي څنګه بکیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نړۍ سلامونه مې ومنئ. ساوث افریقا نیوزیلند بیټ کوي که نیوزیلند به ساوث افریقا بیټ کوي یو ای تر زمان کاناډا ټولو ته د افغانستان خبره بنده ده. ګورئ دنیا په امید خوړل کیږي. مثال د پاکستان در کوم خو پاکستان مثال در کومه خالی وایوري 2022 نړیوال جام استرالیا کې چې وو هغه کې د بي بي سي پښتو سره هغه وخت کې مل پسرلی صاحب سره ومنګه په دې گیم باندې خبرې کولې. نو یو وخت د سراغه چې د پاکستان ټیم هم دغه سي اوټ ښکارېده د زیمبابوې نه هم بایله ده. مانو پسرلی صاحب پښتنه وکړه. اسدالله خان د افغانستان پخوانی کرکټ سی ای او د قطر کوچ هغه ناستو چې هره شینواره صاحب وسم ته دا فکر کوي چې پاکستان به سیمی فائنل ته وځي. ما ورته زه اوس هم یقین لرم چې پاکستان سیمی فائنل ته وځي او فائنل ته هم وځي. نو ما ته چې دا اسدالله خان هم وخاندل چې نه مړه دا چرته کیږي دا خو بیخي ډن انډسټډ دا خبر اوټ ته. نیدرلند را پاتې د ساوث افریقا بیټ کړو د پاکستان لپاره دغه سلسله سیټ شو. سیمی فائنل ته وته. سیمی فائنل کې نیوزیلند بیټ کو فائنل ته لاړ او فائنل کې بیا انګلند ووهه. نو خبره دا ده چې کرکټ کې ارڅ کیږي خدای چې خپل خصي ټیم جوړ کړي. وګوره استرالیا ټیم سی نه دی. هغه میچل سٹار کې زمون خلاف لوبه کې چې ونه لوبه او ټي20 ورلد کپ کې هغه پزله واخیسته. هغه حیرانم شو چې څنګه سلیکټ نشوم. ټي20 انټرنیشنل نه ریټایرمنټ واخیسته. پیټ کمنز جاش هیزلوډ خدغه انجرډ دي او په امدوی درې باندې ډیپندنټ دا نور بن داریوس دا نور د کار نه دی هغه سي. نو استرالیا وګوره زیمبابوې تر زامنو وډا زولا. نو څوک چې هندستان زمونږ دوست دی چې دا زمونږ دوست وای نه دغه سي دوست چې دشمن ته بیا ضرورت نشته وروره. اوس که دغه ګروپ کې مونږ وای ډیر خوند به کړه. استرالیا سره غواسه خوند کوي خو د ګروپ ته چې راغلی او بس پروا نه کوي. ټیم باید مونږ خپل مضبوط کړی وای. 15 شپږ را سره میچ وینینګ بیټسمنان وای په دې ما مخکې خبرې کړي سی فاز بالران خو چې نه دي اگر مگر ته چې را پاتې شوي یو بیا هم دنیا په امید خوړل کیږي. کله زه دا لنډ مثالونه در کوم چې لري نزو دا دغه دا اوس سوپر اوور کې چې اول سوپر اوور په چا دویم دغه شو محمد نبی راوست ما تندې ته ټک ورکړي چې دا دوکه شو. دوی دا فکر کوي چې دا د سپین بالینګ خپ پلیئر دی. دا خپ پلیئر وو هغه وخت کې سپین بالینګ کوالټی ټیم لو و. د افغانستان چې بکوم سپین بالرانو سره مخامخ کې شینوان مرلیدرن دی خلاف په دوی په جون کې بیټینګ هم نه دی کړی. وای شو خو هغه یا به شاید یو ځل نیمه سي کړی وز به څوک هغه راواخلي چې شینواره صاحب نو نور ډیر بیکاره بالرانو په خلاف باندې دا خو مګر اوورال افغانستان دغه کې محمد نبی د سپین بیټ پلیئر نو وس زوړ دی. عمر یو سلويخ کال لیکلی دی مګر د لس کاله خوړلی دی وروره. پوه شوې ځان یې فټ ساتلی دیټس فاین. زمونږ سید ولی ماما هم ډیر فټ دی مګر په فټنس باندې شی نه کیږي چې بیا د نظر هغه شانتي کار نه کوي. نو محمد نبی باندې دوی دوکه شو چې هر شی وسو. هغه چې راغی زه پوه شوم ما یاره دا ډېر غلط کار وکړي چې یو بال مس شو چې بیا اوټ سو. ما وې زه ګربز راځي څلور شپږیزې وهي ټولې نه کېږي چې یو وواله بیا مې چې نه یو ولګېد چې دویم وواله ټول خلک دغه شو. ما ورېږه چې اوس درته ریکارډینګ وکړم شینواري سپیکس پوه شو که نه همدې دپاره. او څلورم زما په نظر باندې ګوره ګربز صاحب ښه پلیر دی. بس کله کله دی معمولي هغه یو چنګیز خان ته چا ووي پوه شوې که سکندر اعظم وایي سکندر اعظم هغه ته چا ووي چې دا دنیا ته څنګه فتح کړه. هغه ورته دا ډېره اوږده خبره وایي په لنډه کې راته وایي ښځه سیده دا زما لاسته په خوله کې واله څومره زور چې ورکولی شي پوه شوې ته ورکه او زه ورکوم دواړو چې یو بل لاس ته په داسې چک ورته څوک یې څوک ورته خوله لګولي او زور ورکاوه هغه بل سړی چې باس. نو سکندر اعظم ورته وی چې زما هم زړه کې راغله چې بس خو ما وی چې لږ نور صبر دی. لږ نور صبر چې دی بریالی کړو. پښتون افغان دا هر ځای کې مکمل دغه کوي خو هغه لږ دغه کې مونږه دغه خورو ماتې خورو. یا ګربز صاحب د باندې ورته کریس نه ولاړ وای سټمپ دې سی هو کیرز. مهاراج قاسم فل لینث آوټ ساید د اف سټمپ بال کاو بل وای ډی کولای نه شو که وای ډی کړی وای نورورا خبره بیا نورم دغه کېده ښکته راتله پوه شو. د 4 رنزې باندې افغانستان گیم ګاټه نورور شپږیزې دغه ضرورت و همداسې ورته ولیاړ وای
لږ مخکې او ټاسې ورکړی یا کوم دې ځای نه دا چې کوم ځان یې خپله یار که په دې بال باندې نو هغه دا دغه چې ګلي دې باندې خالي سلایس وا چې دې د پاسه لاړ شي بیا څلوري زه راتله نو دغه لږ ځای کې چې دی خیر ویل پلیډ زما مطلب دا دی په دې خبرو باندې چې زما یقین و چې افغانستان انشاءالله ګټي او هغه امیدي دنیا په امید خوړل کیږي اوس هم زما امید شته نن گیم چې وشي د نن گیم نه وروسته به بیا در سره هغې نه وروسته هغه سینیریوز اګزیکټ شیر کوم چې تیشه افغانستان ته پکار دی تیشه دا ضرورت نشته چې ساوث افریقا نیوزیلینډ بیټ کې که نیوزیلینډ ساوث افریقا بیټ کې هر یو کس چې یو بیټ که یو خو به خامخا بیټ کیږي بیا به دې کې سینیریو معلومات کیږي او انشاءالله بیا به سره په هغې باندې مکمل خبره کوم چې افغانستان دپاره د تک کوم چانسز دي زړه به نه بایلو پوه شوې امید به نه بایلو وروره او کرکټ کې چې دی لکه څنګه چې نن زیمبابوې تر زامن او استرالیا ماته کړه که نه نو وروره زه پوهېږم استرالیا سره دغه کسان انجر دي بالینګ کې خو استرالیا سره چې دی بیټینګ کې اوس هم سټوین شته دی ټیم ډیوډ وو ټریویس هیډ وو جاش انګلیش وو کیمرون گرین وو میکسویل وو کم آن نو anything is possible in cricket بیا په خبرې کوو سبا ان شاء الله خدای په امان سلام